په داسې نظام باندې لعنت وایو چې په هغه نظام کې په 4 ورځو کې صرف او صرف یو نکاحنامه جوړیږي چې ویلیج کونسل له لاړ شي هغه به د نکاحنامې والا لیږي نکاحنامې والا ځان له 8 ګواهیان غواړي په 4 ورځو کې مې صرف یو نکاحنامه جوړه کړه هغه زمونږ د ویلیج کونسلو چې کوم سیکرټریان دي هغه جزانان هم تنګ شوي دي تېښتې له راغلي دي دومره ریکوایرمنټس غواړي چې سړی حیران شي چې دا به د کوم ځای نه پوره کوم سکول ته ځي نو استادان صاحبان هم پوزې له راغلي دي اول خو دی چوکیدار چې کوم دی هغه په ګیټ دننه نه پرېږدي چې استادانو ته رسایي وشي بیا هغوی حاجزانان هم د کاره وځي نو حیران یو حالانکې حدیث شریف کې راځي چې اسانی پیدا کوي په مشکل کې خلق مه اچوي خوشخبری او زیر ورکوي او دغه شانتي خلق د ځانه مه متنفره کوي یعنی بیزاره کوي دغه اسلامي ملک ته که موږ وګورو او دغه د دې شهریانو سره چې کوم زیاتی کیږي چې کوم فورم لځي نو دومره لانګ پروسس ته به دې مخامخ کي چې ته به وایې چې دا څیز دې په تندر لګي بله ورځې چې مې نکاحنامه جوړوله یو مولا صاحب سره ناست وم مولانا صاحب سره هغه خپل ملګري ته ووایي چې دا پروسس دومره لنتي شوی دی هغه وایي چې زه د سره ورته آی ډي کارډ یا دغه فارمبي چې کوم دی دا د سره خپلو ماشومانو ته جوړوم نه هیڅ ضرورت نشته دی لهذا دغه حکومت ته مو خواست دی دغه واکدارانو ته خواست دی چې د خدای دپاره دغه عجزانان دغه ناپوهه کم علم خلک چې دغه دومره لوی پروسس نه تیریږي دوی ته ډیر زیات مشکلات دي په دې لږه مهرباني وکړي اسانتیا راسته رضا راولئ د بده مرغه زموږ داسې ملک دی چې په هغې کې راسته رضا هر کار ګرانۍ طرف ته روان دی نه چې اسانۍ طرف ته چې یو عجز سړی په 4 ورځو کې یو نکاحنامه جوړوي په 10 ورځو کې یو فارمبی جوړوي زما په خیال 4 ورځې خو د هغه نه د 15 ورځې د دیاړۍ لاړې آلریډي په ملک کې بلا غربت دی لهذا ریکویسټ کوو جولۍ خورو چې لږ شانتې په دغه خپل کام باندې په دغه خپل ملک باندې رحم وکوئ